تیر شوی آیاتونو کې الله تبارک وتعالی د یهودو د علماو باره کې وفرمایل چې تاسو خلکو ته امر کوئ او ځان هېروئ. هغوی له زورنه ورکړه او د هغوی په ضمن کې مسلمانانو ته دا حکم وکړ چې تاسو خلکو ته حکم کوئ نو ځان مه هېروئ، عمل په خپل هم کوئ. ورپسې دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالی دا فرمایي چې د الله نه امداد وغواړئ په صبر سره، په مونځ سره، په مصایبو کې، په تکالیفو کې، په بیمارو کې، او هسې د آخرت په مصایبو باندې هم په صبر سره او په مونځ سره امداد وغواړئ. او دا مونځ چې دی نو دا ډېر سخت دی، دروند دی، خو په خاشعینو باندې نه دی. خاشعین څوک دي؟ دا هغه خلک دي چې دا یقین ساتي چې مونږ به الله سره ملاویږو، آخرت ته به ځو. الله فرمایي واستعینوا، امداد وغواړئ د الله نه بالصبر، په صبر سره، والصلاة، په مونځ سره. وانه بشکه دا مونځ چې دی لکبیرة، خامخا دا دروند دی، سخت دی. الا مگر دروند نه دی علی الخاشعین، په یریدونکو باندې. دا څوک دي؟ الذین، دا هغه خلک دي یظنون چې یقین ساتي، انهم، دلته یظنون خو ګمان ته وایي، او دلته په معنا د یقین دي. انهم چې بشکه دوی ملاقات کوونکي دي ربهم، خپل رب سره. وانهم بشکه دوی به الیه دی الله ته راجعون، واپس کېدونکي وي. لومبي آیات کې الله فرمایي امداد وغواړئ په صبر او صلات سره. صبر څه ته ویل کېږي؟ صبر خپل نفس او خپل ځان ایثارولو ته ویلي وای، خپل ځان او نفس ایثارول. د دې بیا په مختلفو موقعو کې مختلفې معناګانې دي. لکه د خلکو د طرفه چې تا ته کوم تکلیف میلو شي، په هغې باندې خپل نفس ایثار کې، ځان ایثار کې، نو دې ته صبر وایي. د دې مقابله کې چې خپل نفس ایثار نه کړي او د هغه نه بدله والی، نو هغې ته انتقام وایي. دغه رنګې مصیبت او غم راشي، په هغې باندې خپل نفس ایثار کړي، نو دغې ته صبر ویلی کېږي. او که نه خپل نفس ایثار نه کړي، چغې ووایې، بد رد ووایې، او په ځان پرغز راولي، ځان ځمکې ته ووایې، نو دغې ته بیا بې صبري وایي. دغه رنګې په جنګ کې د کافر مقابله کې د هغه د زور او د درد او د زخم برداشت کول، دغه ته صبر وای. او د هغې مقابله کې تیښته کول، دې ته بزدلي وای. دغه رنګې په لږ رزق باندې، بس تاسو ما ته ګورئ، هغې ته مه ګورئ، په لږ رزق باندې خپل ځان ایثارول او نفس ایثارول او قانع کېدل، دې ته صبر وای. او په هغې باندې خپل نفس چې نه ایثارې، نو هغې ته حرص وایي. حرص ورته وایي، لالچ هم ورته مونږ وایو. او همدغه رنګې د حرامو نه خپل نفس بندول، دې ته صبر وایي. او بیا د حرامو نه خپل نفس نه بندول او حرام کول، دې ته معصیت او ګناه وایي. دغه رنګې عبادت کول، د عبادت چې کوم مشقت او سختی وي، په هغې باندې خپل نفس ایثارول، دې ته هم صبر وایي. او په هغې باندې خپل نفس نه ایثارول، هغې ته معصیت وایي. دا په مختلفو ځایونو کې د صبر جدا جدا معنا وه چې ما درته وکړه. نو دې ټولو ته صبر ویلې کېږي. او ځان له د صبر معنا ځان ایثارول او ځان بندول، بیا په هر ځای کې د دې خپله خپله معنا ده. نو دا صبر چې دی دا یو ښه صفت دی، خو دا هر چا کې ویم نه، او دا سخت کار. ځکه قرآن عظیم الشان کې الله بل ځای کې فرمایي ومن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. چا چې صبر وکړو، معافي وکړه، نو دا سخت کارونه دي، بلند همت والا د کارونه دي. او دغه رنګې حدیث شریف کې داسې راځي چې پهلوان هغه کس ته نه وایي
چې دی په پرزولو کې تکړه هر سړی را سملي، بلکې اصل پهلوان هغه دی چې د غصې په ټیم کې صبر وکړي، دا غصه برداشت دا پهلوان. ځکه چې کوم چا په غصه کې کار کړی دی نو وروسته پیمانه شوی دی. چې چا په غصه کې کار کړی دی نو اوس په غصې باندې چا صبر کړی دی نو هغه پیمانه کېږي نه، او دا د پهلوانانو کار دی بیا. او دغه رنګې قرآن عظیم الشان کې بیا الله تعالی چونکې دا سخت کار دی، آسان کار نه دی، نو ځکه په دې باندې اجر ډېر زیات دی. الله فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. انما خبر دادا یوفى پورا ورکولی شي د الله د طرفه صبر کوونکو ته اجر د دوی بې حسابه. نو بې حسابه دا چې الله ته خو حساب معلوم دی که نه، خو مونږ ته نه معلوم یې ډېر هلکه وي بې حسابه یې مه ورکوه، معنا ډېر یې مه ورکوه. نو الله په دې اجر ډېر ورکوي، دا سخت کار دی. خو یو خبره دې کې دا ده که نه چې دا صبر چې کم ټیمو کې نو هغه صبر دی، په دې هم لږ ځان پوه کړه چې کم ټیم کې وکړي هغه صبر دی. لکه اوس یو سړي ته غم پېښ شو، یو سړي ته بل مصیبت پېښ شو، او د هغه ټیم کې صبر وکړو، وروسته وي به زه هغه ټیم کې هر څه وي، وروسته بیا وایي زه به زما به صبر یم، نو دته د صبر اجر نه میلاوي. او دې کې حدیث موجود دی، صحیح بخاری کې حدیث موجود دی چې نبی علیه السلام فرمایي، دا نبی علیه السلام مبارک یو قبر باندې تیر شو، یو بوډۍ ښځه ورسره ناسته وه، تازه تازه یې زوی مړ شوی و، جړلي. نبی علیه السلام مبارک ورته وی اتق الله واصبري، د الله نه ویریږه او صبر وکړه. هغې نبی علیه السلام مبارک پېژندلی نه و چې دا څوک دی، ورته هغه ورته یا خواشه زمانه زما شان مصیبت تا ته نه دی رسېدلی ځکه ما ته وایې. نبی علیه السلام مبارک لاړ، چې لاړ چا ورته ووایي چې دا دې څه وکړل، وی ولې وي دا کس ته وپېژنده دا څوک و، ما خو نه دی پېژندلی، دا خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم. اوس ښځه وارخطا شوه چې دا مې څه وکړل، خو منډه منډه راله د نبی علیه السلام مبارک کور ته، هغه مبارک ته عذر بیان که ظالمي نه دې کول، ورته د الله رسول ما پېژندلی نه وي خفه نه شي. نبی علیه السلام مبارک ورته څو فرمایل انما الصبر عند الصدمة الاولى، هغه صبر چې پوره اجر وعده په الله کړې ده، د بې حسابه اجر وعده چې په الله کړې ده، هغه صبر دی چې څنګه د مصیبت ورسېږي او ته یې وکړي، نو دا بیا صبر دی. او دې دپاره الله ځینې قرآن کې ذکر کړی دی که نه چې دا څوک دي الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون، چې هر کله ورته مصیبت ورسېږي نو دی وي بس موږ د الله دپاره یو، الله ته واپس کېږو، بس اوس صبر به وکړم دا ووایي. بیا داسې یو عجیبه مهرباني د الله د په دې کې که نه چې تر څو تا ته هغه غم او مصیبت یادي، په کوم چې تا صبر کړی تر څو درته یادي او تا ته رایاد شي او ته بیا انا لله انا الیه راجعون، تر څو چې تا ته یاد وي ته دا بیا تا ته ثواب په هغې میلاوي. دا حدیث کې راځي. نو هر یو مصیبت چې راشي دا ویل دا سنت طریقه ده، یوازې مړي سره نه چې ګنې مړي وشي نو دا به وایي نور ورسره به نه وی، نه هر غم مصیبت چې پېښ شي انا لله وانا الیه راجعون. چې قرآن کې الله داسې ویلي اذا اصابتهم مصیبة، د مؤمنانو صفت چې کله دې ته یو مصیبت ورسي، نو مصیبت هر څه دي، جیب کې در یو څیز ورک شوی دی او لاس دې ورنه نیستی دی، لټۍ خو پیدا دی نه غصه ده لدرله، هلته انا لله وانا الیه راجعون. دا مصیبت دی که نه وړوکې دي، خپه کې دې ازغۍ مات شو، خپه دې راتاو شو، همداسې ټولو کې دا ویلی شي. نو دا د صابرینو هغه بیا اجر ډېر زیات. خو د الله نه به د صبر سوال نه کوي چې خدایه ماله صبر راکړي چې مصیبت نه یم، ځکه چې ته د الله نه دا سوال کې مصیبت نشته او یا الله ماله صبر راکړي، خو مطلب دې دی چې به ما غم راوله او بیا صبر راکړي. نو داسې به نه وي چې کله مصیبت راشي الله دې نه راولي، خو چې راشي نو بیا به وایي ماله صبر راکړي. نو په هغه ټیم کې چې صبر وکړي نو بیا اجر د هغه خلکو. غرض مې دی کې
چې کله څنګه مصیبت پیښ شي چې پیښ شي او په هغه ټیم کې ته غلی شي او چغې ونه وایې بې صبري ونه کړي بې صبري څه شی ده بې صبري دی چې دا اکثر بیمار شي سړي یا غم شي نو دا چغې شروع کړي اکثر دا ښځې دا کار ډېر کوي دا یو موږ لیدلي وو دا هغه دا وایي که نه وایي دی باندې نور څه نه کوي هغه هم نشي واپس کولی خو ثواب یې ځان له برباد به ثواب یې لاړ شي نو کم از کم هغه ثواب خو په کار دا ده چې ځان نه بو نه ځي اوس نبي علیه السلام فرمایي د مؤمن شان ډېر عجیبه دی که په ده غم راشي او دې صبر وکړي بیا هم وله الله اجر ورکوي او که په ده خوشحالي راشي دې شکر ادا کړي بیا هم وله الله اجر ورکوي نو دا حال وي صرف د مؤمن وي دلته الله فرمایي چې تاسو امداد وغواړئ په صبر سره او بیا وایي د صبر هغه اقسام خو به ذکر کړه معناګانې خو درې قسمې دي مصیبت او غم او تکلیف باندې صبر د ګناه نه صبر او په نیکۍ باندې صبر دا درې قسمه شو د ګناه نه صبر لکه ګناه نه کوي او نه صبر کوي دا هم سخت کار په دې هم ثواب ملوي ځکه الله فرمایي من خاف مقام ربه جنتان او بل ځای کې فرمایي چې چا ځان بچ کړه د ګناه نه او ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى د الله د یری نه ګناه پرېښودله نو جنت یې ځای دی نو چا چې د الله د یری نه ګناه پرېښودله نو دوه جنته دي وله نو د هغې نه صبر د هغې هم عظیم اجر د ګناه نه چې صبر او مشقت چې په نیکۍ کې وي لکه ته چې د مونځ وغیره کې او د دې پابندي کې فرض واجب کې سنت کې نو دای کې مشقت خو شته که نه که نشته پکې شته پکې مشقت اگر چې موږ تاسو په الحمدلله عادت یو خو بیا هم مشقت خو شته که نه بعضې ټیم داسې راشي چې سړي ته مشقت شي بیمار وي یا نور تکلیف وي نو په دې ته هم صبر ویلې کېږي نو د ګناه نه صبر په نیکۍ باندې صبر او د مصایبو نه په مصایبو او تکالیفو باندې صبر دا درې قسمه شو د دې اوس په نیکۍ کولو باندې صبر دا عظیم اجر لري الته حدیث شریف دی صحیح حدیث دی د صحیح بخاری چې کله الله تعالی جنت پیدا کړ نو جبرئیل علیه السلام ته ورسه طلب وګوره دې کې ما څه پیدا کړی وی چې جبرئیل علیه السلام لاړ او وګرځید ویره وتا خود سي نعمتونه پیدا کړی چې کستا بندگانو کې چا تم دا پته ولګي چې د سي نعمتونه د نیکه بدله کې او د ایمان بدله کې ملاوي نو څوک بم پاتې نشي ټول به ایمانونه وروړي ټول به نیکان شي ټول به جنت ته راشي الله تعالی ورته زوستل بیا لاړ شه نو چې بیا لاړ نو چې وی کتل نو د هغې نه هغه کارونه چې د سړي ناخوښه دي لکه ګناه نه کول ناخوښه دي نیکي کول ناخوښه دي وغیره دا څومره کارونه چې ستا د طبیعت نه خلاف د هغې نه شپول دی د هغې تاو شوي باندې شپول نو بیا چې لاړه نو جبرئیل علیه السلام الله ته وفرمایل چې ربه دې نه خو داسې څیزونه تاو شوي دي چې خلک به دا ناخوښه کارونه کوي نو هله به جنت ته ځي زما خدا یره پیدا شي چې څوک به هم لاړ نه شي جنت بیا وی زه ته جهنم وګوره چې جهنم یې وکته وی ربه دې کې خو داسې عذابونه دي که ستا بندګانو کې چا ته هم پته ولګېده نو هغوی به یو ګناه مو نه کړي چې جهنم ته راشي نو بیا ورته الله فرمایي زه اوس لږ بیا لاړ شه وګوره چې لاړه ویې کته نو د هغې نه شپول ته و د هغه کارونه چې ستا خوښ دي ګناه او څومره چې تا د شیطان خوښوي د هغې شپول ته ته یعنې دې باندې به اوړي نو بیا به جهنم ته ځي نو الله تعالی ته ویې ربه زما خدا یره پیدا شوه چې څوک هم بچ نه شي ټول به جهنم ته لاړ شي د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو کې څوک په خپل عمل باندې جنت ته نه شي تللی د الله په فضل به دی ځکه اوس ته به وایې دا ولې دا ځکه چې ته د خپل عمل ته وګوره دا د قبلېدو قابل دی د اجر قابل دی او کنه ته وایې چې زه بس بیا به عمل نه کوم د خدای فضل ته به ناست شم دا به وایې که چې ته وایې چې څوک په خپل عمل نه شي تللی نو بس بیا عمل نه کوم بس د خدای فضل ته به ناست شو نو جواب دا دی چې د الله فضل په هغه نیکو کارو باندې کېږي چې څوک خواري کوي بس موږ به تاسو خواري خو کوو که نه اگر چې هغه عمل هم داسې د قبلېدو قابل نه دی خو خواري خو کوو که نه
نو الله زموږ دې خوارې ته ګوري هسې بې سبب انشاءالله داخلوي د خپل فضل باندې. نو د الله فضل په چا وي؟ په نیکوکارو په کوشش کوونکو. ځکه ان رحمت الله قریب من المحسنین قرآن کې الله ذکر کړي نیکوکارو ته د الله رحمت نږدې وي. نو د الله فضل په دغه خلکو وي. او بیا فرمایي چې امداد غواړي په صبر سره، بیا وي په مونځ سره. دلته صلات راغلي، د صلات خپله معنا دعا ده او بله په شریعت کې معنا مونځ هم دی. نو یو معنا یې دام ده چې امداد غواړي د الله نه په صبر سره مصیبتونو ټیم کې، او په مونځ سره او یا په دعا سره. د دې وجې نه د نبي علیه السلام مبارک عادت ده چې کله به یو مصیبت پیښ شو فورا به هغه مونځ ته ودرېده. کله به توره تیاره راغله، کله به درزار شروع شو، ریځ به راغله، نو داسې صورتحال کې به نبي علیه السلام مبارک مونځ کوو. پوره قحط چې راشي باران نه کېږي نو شریعت کې د مونځ حکم دی. دغرنګې سپوږمۍ نور تندر ونی شریعت کې د مونځ حکم دی. دا هر قسمه مصیبت چې وي مونځ. اوس دې کې کمال دا دی چې کله مصیبت راځي نو خو د الله د طرفه راځي. اوس چې د الله د طرف مصیبت راشي ته فورا هغه د سجده وکړي نو الله په دې څخه ډېر خوشحالېږي چې وګوره غم مې پرې راوسته او ما ته سجده هم کوي، نو اجر هم پرې ډېر درکوي، صبر هم پرې درکوي په دغه مصیبت، او د هغې بدلې هم بیا درکوي. نو مونځ واستعینوا امداد غواړئ بالصبر په صبر سره، والصلاة په مونځ سره یا دعا سره. وإنها بشك دا مجل كبيرة خامخا درن إلا على الخاشعين مگر وعاجزي كونكو باندې درن دي خاشعين. وی دا مون سخت کار دی، وی بچا سخت نه دی چې چا زړه کې عاجزي وي. الله عاجزي خاشعين خشوع، خاشعين جمع د خاشع ده. خاشع چاته ویل کیږي یا خشوع چاته ویل کیږي چې په زړه کې پتا باندې د څه حال راشي، وزړه کې د باندې د سیاره د الله راشي چې د هغې اثر ستا په وجود باندې ښکاره شي، ستا سترګو کې ښکتوالی راشي، ستا سر کې ښکتوالی راشي، ستا اندامونو کې ښکتوالی راشي، لکه مونځ کې ته ولاړې او صورت د عاجزۍ د باندې راشي، دې ته خشوع ویل کېږي. او یا د حق خبره که وړه وي او که غټه، دې کې فرق ونه کړي چې دا غټه او دا وړه، یو شی درته ښکاري چې دا ټوله غټه ده، دې ته هم څه وایي؟ خشوع وایي. خو د هر چا خشوع کې بیا فرق دی. لکه اوس موت هم چې مونځ کې ولاړ یو نو سوچ فکر برابرو، مونږ یې څه په مشکله برابرو، کله د مونځ ټکو ته فکر کوو، لکه چې ودرېږو نو شیطان راته وایي هغه یاد که، دا یاد که، دا یاد که. او یو هغه خشوع خضوع د نبي علیه السلام مبارک او د صحابهو داسې د لویو خلکو، لکه علي رضی الله مبارک باره کې ما تاسو ته ویلي کله چې هغه زخمي شوي او ډوکي کې غشې ننوتې نو وتل ته ډېر مشکل وي، ډېر تکلیف به یې ورته. چا ورته چې مونځ ته ودرېږي بیا ترې وباسئ ځکه مونځ کې دې نه پوهېږي، بس فکر یې مونځ دی. یا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ چې د چا په مذهب یو هغه وي ولاړو مونځ ته نفلو ته ولاړو، د چت نه مار را پرېوتو، نور کسان چې ناست وي لوی خو بلې جوړ کړو، چا داسې منډې والې، چا داسې منډې والې، چا لرګي پسې، چا ګټې پسې، او څوک وتښتېدل او ویدي سلام یې چې وګرځو نو چا ورته چې ته جوړ په صفۍ نه شو نو هغه ورته چې څه چل شوی دی، زه خو پوهېږم زه خو مونځ کې مشغول وم، مونځ کې مشغول وم. یا هغه سنن ابي داود حدیث ما تاسو ته ویلی چې یو صحابي نبي علیه السلام چوکیدارۍ باندې ودرولې د شپې، لرې نه ورته دښمن غشي نه دغه واغشته شیشه ویویشته، څو غشي ولګېده، خو سوره جمعې شروع کړې وه په مونځ کې، اوږد صورت دی، نو چې هغه ختم کړ سلام یې وګرځو، بل ملګرو سره ناست وي ته راشه زه چې وویشتلم، نو هغه ورته چې وکتل ډېرې وینې دې تللې وي، دا خو ته ډېر وختي نه لګېدلې، مړه وي دا صورت مې شروع کړی ما چې مونځ کې دا پوره کړمه نو بیا به سلام وګرځو. نو دا یو هغه خشوع ده، نو دې کې فرق وي. نو الله فرمایي مونځ خو یې دروند دي خو په خاشعینو نه دي. بیا فرمایي خاشعین څوک دي؟ وي الذین دا هغه خلک دي، دي هغه خلک دي چې دي دا یقین ساتي چې زه به الله سره ملاوېږم او الله ته به واپس کېږم، کلک یقین دي. نو په دغه یقین کې بیا دی هغه مونځ او عبادت کوي. ځکه حدیث د جبریل کې علیه السلام کې چې جبریل علیه السلام انسانی شکل کې راغلی او نبی علیه السلام نه تپوس کړی چې مل احسان یا رسول الله، د الله رسول صلی الله علیه وسلم احسان څه ته ویل کېږي؟ یو چې د ایمان تپوس کړی، بل د اسلام کړی، درېیم چې د احسان کړی.
نو نبی علیه السلام مبارک ورته جواب ورکړ احسان دا دی ان تعبد الله کانک تراه چې تا الله داسې عبادت وکړي لکه چې تا ته الله ښکاري ویني فإن لم تكن تراه فإنه يراك که ته نه وینې نو چې دا عقیده خو دې پخه برابر شي چې الله خو مې ویني دا احسان دی نو ستا به عبادت کې اخلاص پیدا شي بیا نو دا دغه څیز دی نو الله فرمایي دا خاشعین باندې درونه دي الذین دا هغه خلق دي یظنون چې دی یقین ساتي ظن په عربی کې ګمان ته وایي چې څوک ګمان کوي نو ګمان خو د شک قسم دی بیا خو مؤمن نشو دلته یظنون په معنا د یوقنون دي جمهور مفسرین فرمایي یظنون چې یقین ساتي انهم چې بشک دوی ملاقات کوونکي دي ربهم د خپل رب وانهم بشک دوی به الیه دی الله تبارک وتعالى تراجعون واپس کیدونکي بیا واستعینوا امداد غواړئ بالصبر په صبر سره والصلاة په مون سره وانها بشک دا لکبیرة دروندي یا سخت دی الا مگر علی الخاشعین عاجزی کوونکو او یا په یریدونکو باندې دا څوک دي الذين ده هغه خلق دي يظنون چې دي یقین ساتي انهم چې بشک دوی ملاقات ربهم ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره د قیامت په ورځ باندې دا هو بل ځای کې قرآن کې ذکر دي چې د الله تعالی ملاقات وکي یا بل اور نه کې تفصیل کړي او حدیثو پکې ویلي وانهم بشک دوی به الیه د الله تبارک وتعالى تراجعون رجوع کوونکي یعنی واپس کیدونکي وي د دنیا نه آخرت ته صدق الله العظیم اللهم صل علی سیدنا